د صنعت او سوداګرۍ وزارت خبر ورکړی چې د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتور ترمنځ د 1514.8 میلیونه ډالرو په ارزښت د خوراکي غیر خوراکي او سون توکو په برخو کې د همکارۍ یو شمېر هوکړلیکونه لاسلیک شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي تاشکند د سوداګرۍ او پانګونې برخه کې د افغانستان یو باوري شریک ګڼي. د نوموړي په وینا د ترجیحي تعرفو په برخه کې هم پرمختګ شوی او ازبکستان چمتو شوی چې د افغانستان د 8 قلمه صادراتي توکو لپاره اسانتیاوي برابر کړي. ښاغلي عزیزي ټینګار کوي چې دا ډول تړونونه کولای شي د سوداګرۍ حجم زیات، د خصوصي سکتور رول پیاوړی او د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي باور لا ټینګ کړي. به فضل مرحمت خداوند دید و گفتگویی که ما همراه مسئولین ازبکستان داریم واقعیت یک اراده بسیار آهنین از طرف هر دو کشور موجود است. میخواهند که در عرصه تجارت، در عرصه ترانزیت، در عرصه سرمایه گذاری برنامه های بسیار معقولی داشته باشند. ورته مهال د ازبکستان د نمنګان والي شوکت عبدالرزاقوف د خپل ولایت صنعتي ظرفیتونو ته په اشاره وایي چې افغانستان د سیمې مهم اقتصادي شریک دی. نوموړی زیاتوي د افغانستان ثبات نه یوازې دغه هیواد بلکې د ازبکستان لپاره هم ګټور دی او ګډې اقتصادي پروژې کولی شي دوه اړخیزې اړیکې ژورې کړي. بس افغانستان بازارګه نه فقط په افغانستان کې سوله او ثبات د ازبکستان لپاره هم ډیره اړینه ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري کولای شي د سیمه ییزو اړیکو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. لدې سره هممهاله د کارپوهانو په وینا دا تړونونه کولی شي د سوداګرۍ کچه لوړه، د عوایدو سرچینې پراخې او په اوږد مهال کې د اقتصادي ودې زمینه برابره کړي. د اقتصادي شنونکو په باور چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو په برخو کې د وارداتو زیاتوالی به د بازار ارزښت ښه کړي او د بیو د ثبات لامل بشي. کارپوهان ټینګار کوي چې د دغو هوکړلیکونو بریالیتوب به تر ډیره د عملي کېدو پر څرنګوالي پورې تړلی وي. دوی په وینا کې د زیربناو، شفافیت او سوداګریزو اسانتیاو په برخو کې لازم ګامونه واخیستل شي. دا تړونونه کولی شي د افغانستان اقتصاد ته مثبت بدلون ورکړي او د سیمې په کچه اقتصادی موقعیت پیاوړی کړي. خب من فکر میکنم امضای تفاهمنامه‌های تجارتی با کشور ازبکستان بیانگر روابط خوب سیاسی می باشد و هر قدر روابط مستحکمتر شده میره به اون پیمانه امکان به افغانستان میده تا افغانستان کالای مورد نیاز خود بدون کدام مشکل از کشورهای آسیای میانه به خصوص از ازبکستان وارد بکنه و یا برعکس از او صادرات هم داشته باشه. در کل این نوع روابط ها میتونه خیلی به سود افغانستان باشه، جذب سرمایه گذاری های جدید و همچنان کارهای مشترک سرمایه گذاری با تجار ازبکستانی یا سرمایه گذاری ازبکستانی میتونه فرصت های شغلی بیشتر ایجاد بکنه. د دغه هوکړلیکونو پر اساس په افغانستان کې د چرګانو د فابریکې جوړولو، د سیمنټو او ډبرو سکرو سوداګرۍ، د وچو میوو او سابو صادراتو، د خوړو او تیلي توکو واردول، د هګیو چرګانو تولید او د سپورتي خدماتو په اړوند برخو کې به همکاري پراخه شي.